زه د جهاد نه پیژنم، زه پیژنم د هغه پلار چې موږ پیژنو چې حاجي قدیر و، د پلار ولایت ورته زما قبلګاه ورکړی دی. د دغه ولایت د هغه فرمان چې ورته لیکه هغه زما پلار چې لیکه زه په هغه وخت کې مخالف وم. ما پلار ته ویل مه لیکه پلاره ده، دوی جنایت کوي. پلار ویل نه د جهاد یې کړی، د جهاد ته تقدیر باید څه وشي. والي د ننګرهار که موږ د هغې وخت نه پیژنو چې دوی څومره شی درلوده. یعنې باور وکړه 1 میلیون کلدار یې نه درلودلی، باور وکړه 1 میلیون کلدار یې نه درلود. نو د 365 میلیون کلدار یې د اسمان نه را پرېوتلې، خو د دې ملت مال و امانت دوی وخوړه که نه. نو د دې پوښتنه باید ترېنه وشي که ونه شي چې ته داسې په افتخار وایې چې دا د ظاهر قدیر خپل مال دی، د پلار مال یې دی که د نیکه مال یې دی. نو زه په هلته باندې په مظلوم حالت باندې دغه کېږم، خو د ده طرفدار یم. که فرضاً پاکستان، کینیا، امریکا زما یو افغان وژني، زه پرې خفه کېږم، مګر همدې معنا دا نه ده چې موږ باید عدالت ونه کړو. په هغه رقم سره چې ډاکټر نجیب ووژل شو هغه غیر انساني او درسته طریقه نه وه، مګر همدې معنا دا نه وه چې باید هغه نوی محاکمه شوی، اسلامي نظام باید جوړ شوی، محکمه دایره شوی وی، جنایات ورته راوړی وی، اسناد ورته اچولی وی، جرم یې ورته ثابت کړی وی، بیا یې ورته جزا ورکړی وی، بیا صحیح و. هغه رقم ته صحرایي او د پردیو په لاس باندې صحیح نه دی. هیله ده زما نه په دې مسایلو کې مه خفه کېږي. زه دې شیانو کې ما نه ډېر خفه کېږي، ځکه زه دې کې ډېر ازادانه غږېږم. دې کې ما نه هغه د خپل فامیل هم خفه کېږي. زما دغه کلیپ بیا سبا وړي هلته چې دا د فامیل پیسه کې هم دا وویلې. نو دغه امید جانه هیله ده چې دغې پوښتنه مې ځواب کړې اوسي. که کوم بله پوښتنه نه وي نو امید دی خپل برنامه هم دلته ختم کړو. بله ورځ انشاءالله بیا به یې په خدمت کې یو. ستاسو نه هم ډېره مننه چې د ټولو مصروفیتونو باوجود راځئ او ما سره دا برنامه مخکې وړئ. نړۍ مننه. الله دې کامیاب لرئ. باید سلامت شي. هغه بل ورور عزت الله عمر بیا د خان یونس په تړاو باندې پوښتنه کړې وه چې موږ په تېره خپرونه کې ورته ځواب ورکړو. وعده ده په راتلونکي خپرونه کې بیا د خان یونس په تړاو تاسو ته معلومات درکوو چې څه ډول یو منطقه ده او خان یونس ولې ورته وایي. عزت الله عمر په نوم باندې چا پوښتنه کړې وه او هغې موږ ځواب کړی دی او دا ورته ویلي چې افغان نه دی، خو دا غلام دی، د دې سیمې نه دغه شوی دی. اصل نوم یې چې دی نوروزي دی او دا خان چې دی دا سرای ته وایي او یونس چې دی دا د ملک هغه پادشاه نوم و چې ملک الامیر یې ورته ویلي. ملک الامیر چې و دغه سرای چې جوړ کړ چون د هغې نوم یونس و او دا سرای یې جوړ کړ نو خان یونس شو، یعنې سرای د یونس دی جوړ شو او آباد کړی چې دی نوروزي آباد کړی. نوروزي چې دی غلام دی د منځنۍ اسیا نه او دا د دې ځینه پیسه په پیسو اخیستل شوی دی، هلته وړل شوی دی. هلته داسې لیکلي دي چې شک بعض ځایونو کې ویل کېږي چې د افغاني، خو د نوم نه او د چهرې نه او د هغه د ټولو مسایلو نه دا معلومېدله چې دی افغان نه و، د ترک تبارو او د منځنۍ اسیا و. دغه لنډ ځواب مې بیا دوباره ورته ورکړ. بل ورور لیکلي دي چې د فاطمي صاحب ژبه مورنۍ ژبه پښتو ده. تر کومه زه معلومات لرم ستاسو مورنۍ ژبه پښتو ده. بشیر ورور لیکلي بالکل پښتو فارسي دواړه ماته هېڅ توپیر نه لري، ځکه ما خو بار بار ویلي چې زه یو سید یم، سید عربي او د عربو ژبه عربي. موږ نه خپله ژبه پاتې ده. دغه دوه ژبې د الله ژبې دي، دواړه مخکې ځي. که بله مې زده کوم او بله یې بله مې زده کوم، ما ته د ژبې توپیر نشته دی. پښتو ته احترام لرم، فارسي ته احترام لرم، تاجکي ته، ازبکي ته. هزارګي مې د ټولو نه خوښېږي. د ورځې 2-3 کلپه د هزاره ورونو حتما اورم، د دې دا ژبه مې خوښېږي. دا ما ته ټوله زه نه مذهبي ته اختلاف لرم چا سره، نه قومي او نه ژبنیز. څوک چې په ژبه په قوم او په منطقې دغه کوي او یو شي کې بیا بالکل موقف مې معلوم دی چې اکثریت دی. که هر دنیا کې که هر ملک کې اکثریت د یو ژبې د یو قوم اکثریت دی، هغه احترام باید وشي. پښتانه د دې خاورې اکثریت دي، زه من حیث د غیر د دې ژبې باید د دوی احترام وکړم، بل دې هم دا احترام وکړي. دا لازمه ده.
نو بعضې خلک دغه کې زما په هر شي کې خپل هغه دریځ او موقف بالکل واضح زه هر شي ته خپل دغه کوم زه ژبنیز او دا تعصب نه لرم مګر اقلیت او اکثریت ته بالکل د حقوقي لحاظه د قانوني لحاظ نه احترام لرم دا یو حقوقي مسله ده دین انکار چې څوک کوي د حقوقو نه انکار کوي ځکه اکثریت او اقلیت په نړۍ کې په قانون کې دا بالکل معلوم او ثابت شی دی د دې نه انکار کول د حقوقي مسلې نه انکار کول دي مننه کوم تاسو په لوی رب العزت وما علینا الا البلاغ